شل تنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي هدر او له منځه یوړل شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د غذایي خوندیتوب عمومي ریاست له خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو د روان 1402 هجري شمسي کال د تیرو 3 میاشتو په جریان کې د مرکز کابل مختلفو ناحیو اړوند له خوراکي تاسیساتو څخه د خپل څارنې په ترڅ کې راټول کړل شوي 10 ټنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي نن چهارشنبه د روان 1445 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې په 3 نیټه هدر او له منځه یوړل. او نن چې کوم هدر لرو تقریبا 10 ټنه هغه غذایي مواد دي چې صرف د کابل مختلفو ساحو او ناحیو څخه راټول شوي. د یادو غیر معیاري خوراکي توکو د له منځه وړلو په اړه جوړ شوي خبري کنفرانس کې د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر صاحب عبدالباري عمر وویل چې د نورو بنیادي کارونو ترڅنګ د خوراکي توکو د کیفیت د کنټرول په موخه په روان کال کې د خوراکي توکو لابراتوارونه فعال کړي دي. نوموړي د هیواد د خوراکي توکو او درملو له ټولو سوداګرو او پانګوالو څخه وغوښتل چې کیفیت او معیار ته ډیره پاملرنه وکړي. نو زه په خپل ټولو هغو صنعتکارانو او تجارانو ورونو غږ کوم چې کله تاسو د غذایي موادو د تولید او پروسس کار کوئ یا د واردات او تجارت کار کوئ، کیفیت او معیارات باید په نظر کې ونیول شي. کیفیت ته باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټر صاحب عبدالباري عمر پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د خوړو او درملو ملي ادارې سره همکار پاتې شي او په درملیزو او خوراکي تاسیساتو کې د غیر قانوني کړنو په اړه یاد ادارې ته خبر ورکړي. موږ له خپلو هیوادوالو څخه هم دا هیله کوو چې له دغه ادارې سره دوی همکاره پاتې شي. موږ د سمې شکایاتو یو امریت لرو، په ولایاتو کې هم ورته یو بس لرو، د هغوی ټلیفونو نمبرونه شته، د هغو لپاره موږ خاصې فورمې لرو. هر څوک کولی شي چې خپل شکایات که څه هم د دې ادارې څخه څوک شکایت لري، که څه هم له یو درملتون څخه لري، د یو غذایي تاسیس څخه لري، کولی شي چې ثبت کړي تر موږ را رسیږي، موږ یې ګورو او موږ به اقدام کوو. دا یادونه وړ ده چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د روان کال له پیل څخه تر دې دمه پورې په مرکز او ولایاتو کې شاوخوا 815 ټنه نور بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل هدر کړي دي.